شاهسوار ته بد ردی ویونکي کسان دي په خپل ګریوان کې فکر وکړي چې آیا هغوی دا ښه کار کوي او که بد. سلام او مینه دوستانو، امید لرم چې ټول به روغ جوړ یې. دوستانو په دې ویډیو کې تاسو سره نن په یوه ډیره مهمه موضوع باندې خبرې کوم. په دې هیله چې دا ویډیو را سره تر اخره وګورئ او خپل نظر را سره په کمنټس کې هم شریک کړئ او که زموږ چینل نو نوي سبسکرایب کړئ مهرباني وکړئ همدا اوس یې سبسکرایب کړئ. قدرمنو دوستانو، څو ورځې وړاندې شاهسوار په یوټیوب باندې یو ویډیو خپره کړه چې په هغې کې دا خبرې کړې وې چې هیڅ چا هم زما پوښتنه ونه کړه. ما 2 کاله د تبلیغ کار وکړو، هیڅ چا هم ونه ویل چې شاهسوار په کوم حال کې دی او له څه حالت نه تیریږي. کله چې دغه ویډیو په ټولنیزو رسنیو باندې خپره شوله نو خلکو بېلابېل غبرګونونه وښودل. دې کې زیاتره قسم خلک هغه وو چا چې ډېرې زیاتې بدې ردې وویلې، تر دې حده پورې چې د شاهسوار خاندان او د هغه ښځه او بچي ټارګټ کړل او هغوی پسې بدې ردې وویلې. د هغې نه وروسته د شاهسوار یوه بله ویډیو هم خپره شوه او په هغې کې وویل چې زما مطلب هیڅکله هم دا نه و چې زه د تبلیغ کار پرېږدم، بلکې زه به د تبلیغ کار هم په اول نمبر کوم او په 2م نمبر به د دنیا کار کوم. قدرمنو دوستانو، دا خو د شاهسوار د خولې خبرې، خو اوس موږ په دې باندې خبره کوو چې آیا موږ ته په کار دی چې چا پسې بدې ردې ووایو او که نه. دوستانو، هر انسان دی په خپل ګریوان کې فکر وکړي، آیا موږ د چا د اخرت یا د جنت او دوزخ ټیکه اخیستې ده؟ موږ دا منو چې شاهسوار دا ښه کارونه کوو چې ویې ویل چې بیرته زه سندرو ته راځم، خو په ځای د دې چې موږ هغه پسې بدې ردې ووایو، هغه ته کنځل وکړو، نو موږ دا هم کولی شو چې د الله تعالی نه د هغه دپاره دعا وغواړو. لکه څنګه چې د هغه یو ملګري په یو انټرویو کې ویلي دي چې شاهسوار موږ رضا کړو، موږ ورته تبلیغیان هم راولو، موږ ورته خبرې اترې وکړو، هغه رضا هم شي، هغه خبره هم ومني، خو چې هغه کله سوشل میډیا ته راشي او د خلکو دا کنځا وګوري نو وایي چې کنځا خو راپسې اسې وشوې، اوس به زه دا کار کوم. دوستانو، له تاسو ټولو ملګرو نه مې دا هیله ده چې هیڅکله هم چا پسې بدې ردې مه وایئ، چا پسې کنځا مه کوئ، ځکه چې غلطي له هر چا نه کیدلی شي. دا د الله تعالی جل جلاله یو امتحان وي، موږ ته په کار دی چې هغه ته دعا وکړو چې الله تعالی یې په دې امتحان کې پاس کړي او موږ تاسو ته هم الله تعالی د نیکې لارې هدایت وکړي. دوستانو، د یادونې وړ ده چې د شاهسوار د دې ویډیو نه وروسته په لسګونو کسانو شاهسوار سره د امداد کولو اعلان کړی دی او هر چا ورته ویلي دي چې موږ درته میاشتنۍ پیسې درکوو، خو ته داسې وکړه چې سندرو ته بیرته مه راځه او خپل د دین خدمت کوه. خو په دې اړه باندې شاهسوار لا تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. په دې اړه باندې شاه خان چې د پښتو یو وتلی هنرمند او اوس یې د تبلیغ اړخ ته مخه کړې ده او کلونه وشول چې په تبلیغ کې چلیږي، هغه هم یو ویډیو کړې ده او خلکو ته یې ویلي دي چې هیڅکله هم شاهسوار پسې بدې ردې مه وایئ او کنځل ورپسې مه کوئ، بلکې هغه ته د هدایت دعا وکړئ. او ورسره په شاهسوار هم نیوکې کړي دي چې بچیا تا ته داسې نه پکار، ته خپل تعلق د الله تعالی سره جوړ کړه او هیڅکله هم د چا نه توقع مه ساته، ستا نه په ما باندې ډېرې سختې ورځې راغلي دي. دوستانو، په دې هیله چې زما د ویډیو په مقصد باندې به تاسو ټول پوه شوي یئ. د الله تعالی په دربار کې دعا کوئ چې الله تعالی دې شاهسوار بیرته سمې لارې ته راولي او الله تعالی دې ترېنه د دین کار واخیستلی کړي. پاک رب دې موږ او تاسو ته هم هدایت وکړي او الله تعالی دې زموږ ستاسو نه هم راضي شي. قدرمنو دوستانو، زموږ د نن ورځې دا ویډیو تر همدې ځایه وه. مهرباني وکړئ دا ویډیو در سره خامخا خپلو ملګرو سره شریکه کړئ چې دا خبر تر هر چا ورسیږي او خلک له کنځاو څخه لاس واخلي. که زموږ چینل پښتو پوسټ مو نوي سبسکرایب کړئ همدا اوس یې سبسکرایب کړئ، ورسره خوا کې د ګنټۍ نشان هم ووهئ چې زموږ د هرې نوې راتلونکې ویډیو خبر تاسو ته درکړی شي. ډېره مننه.